بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم تعلم الإسلام گران قدر من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دې وکړي چې جوړ او روغ اوسېږئ او د صحت او سلامتي جامې په تن باندې ولرئ او خوشحالي په برخه ځان خوشاله یم چې دې لحظه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی. نن سبا باید زمونږ ودونه او د خوشحالي مراسم باید مطابق له شریعت سره وي. اما متاسفانه منګه شریعت د پښو لاندې پرېښی ده، نو خپل رسم و رواجو پسې ګرځو، د نفس د خواهشات برآورده کوو. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زندگی چې بررسی کو په هغه کې دې نقطې ته موږ رسیږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یارانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیروي کول. نو موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ولې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیروي نه کوو؟ موږ له هغه شیانو نه له هغه احکاماتو نه پیروي کوو چې زموږ په هغه کې فایده وي، هغه کې د موږ ریایي کارونه پوره سي، هغه کې د موږ د نفس خواهشات پوره سي، موږ هغه منو او نور نه منو. نن غواړم چې تاسو ته یو واقعه بیان کړم، واقعه د حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. د خپل واقعه دا رقم بیانوي چې زه له حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سره په بیت الله شریف کې په طواف باندې مشغوله وم. په همدغه وخت کې چې طواف مې کوو نو ما له حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه مې درخواست د نکاح د هغې د لور مې وکړ. ورته مې ویل چې تاسو خپله لور ماته په نکاح راکړئ. نو د مبارک ماته هېڅ جواب رانه کړ. نو ما خپل ځان سره وویل چېرته دی راضي وي حتما یو ورځ زما دې درخواست ته دی جواب راکوي. نو پس د دې به په دې موضوع کې نور د ده سره نه غږېږم. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه له ما نه مخکې مدینې منورې ته راغی. پس د هغې نه بیا زه مدینې منورې ته راغلم، مسجد نبوي ته لاړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته ورسېدلم. سنت په طریقې مې سلام ادا کړ، دغه احترام مې وکړ. پس د هغې نه بیا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خدمت ته حاضره شوم. هغه ماته ښه راغلاست وویل او بیا راته وفرمایل چې څه وخت راغلی؟ ما ورته ویل چې دغه 20 زه راورسېدلم له مکې نه مدینې ته. بیا راته وفرمایل چې هغه دې په یاد دي چې ما ورته طواف کوو او خدای تعالی خپل مخ ته درولی وي، نو تا په هغه وخت کې له ما نه زما د لور نکاح وغوښتله، زما د لور خواستګاري د نکاح دې وکړه چې سوده بنت عبدالله رضی الله عنه. نو تا کوی شول چې په باره د دې موضوع کې بل وخت او په بل ځای کې له ما نه دا درخواست وکړې او دا خبرې له ما سره وکړې. نو ما ورته ویل چې همدغه مقدر وه. نو له همدې خاطره دا واقعه پېښ شوه. نو بیا راته وویل چې اوس څه خیال لرې؟ هدف و مقصد دې اوس هم هغه ده که نه ده؟
ما ورته ویل چې له اول نه اوس دا ډېره تقاضا نه ده. نو دا خبر مې چې ورته وکړه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خپل دواړه زامن راوغوښتل، حضرت سالم رضی الله عنه او حضرت عبدالله رضی الله عنه راوغوښتل او د هغوی په مخ کې زما د نکاح خطبه یې وکړه. دومره ساده واده باید دا رقم وي، ساده وي، بې تکلفه وي، بې د زحمته وي. نن ورځ منګه مهرونه او ولورونه 50 لکه افغانۍ، 10 لکه کلدارې یا 10 میلیونه یا 50 میلیونه تومن هم کړي دي. هغه زوم مسلمان 1 روپۍ په جیب کې نه لري، د مزدوري لپاره ایران ته یا بل ملک ته روان وي، څو چې دی هغه پیسې ګټي، یا به په دې لار کې مړي یا به نو له زندګي نه خلاص. موږ راسو د زوی او د لور حق نه باید وکړو، د دواړو غم باید وخورو، د دواړو په خوشحالي باندې باید خوشحاله شو. هر څومره چې ودونه یا کوزدې په سادګي کې برګزاره سي او په سادګي وي، سنت طریقې ته نږدې وي، په هغه کې اجر و پاداش شته. اما دا رسمي، دا رواجي ودونه یا کوزدې هیڅ درد منګه ته نه دوا کوي. او په ورځ د قیامت د دغه رسوماتو لپاره به له موږ نه سوال کېږي، د دغه اسرافاتو په باره کې به له موږ نه سوال کېږي. نو عزیزانو، سعی و تلاش به کوئ چې خپل ودونه او کوزدې به په ساده ډول باندې برقراروئ او برګزاره کوئ به. نن سبا په اوس ودونه او کوزدې خو په کورو کې نه کېږي، په تالارو کې کېږي. د یهودو او د نصاراو له فرهنګ نه موږ درګه تقلید کوو، ولې له سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ پیروي نه کوو. نن ورځ بدون له موسیقي، بدون له حیاهونه موږ ودونه نه کېږي، کوزدې هم نه کېږي. نو الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. الله دې دغه خواهشات نفساني له موږ نه لرې کړي او موږ ته د توفیق نه راکړي چې د نفس خواهشات موږ برابر. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې برخلاف د نفس موږ عمل وکړو. نو هلته زموږ اصلاح راځي، په دې کارو کې زموږ د اعمالو اصلاح راځي او دا رقم اعمال سبب د برکت ګرځي، سبب د اصلاح د اعمالو ګرځي، سبب د کامیابی او د نجات ګرځي.